سایټ په ادامه باندې یو تغییر چې ما په دې پروژه کې راوستی ده هغه دا د مخکې دلته بهیج جانا په نوم یو فونټ و اوس ما یو بل نوی فونټ ور اضافه کړ چې د زموږ ویب سایټ لږ نور هم ښایسته ښکاره شي نیو فونټ په نوم نو دا داسې ما وکړه دا نیو فونټ مې راواخیسته بهیج جانا مې ډیلیټ کړ نو او دلته م راغلم هغه مخکې دلته بهیج جانا ادرس و دلته مې دا نیو فونټ ادرس ورکړ نو تاسې که وګورئ زه راسم خپل ویب سایټ ته هغه زموږ ویب سایټ تاسې وګورئ لکه نظر مخکیني حالت ته اوس دا خطونه لږ داسې ښه ښکاري مخکې داسې ډېر غټ غټ ښکارېدل نو هغه ماته داسې مناسب ښکاره نه سو اوس مې دا بل فونټ ور اضافه کړ او اوس راځم دلته موږ اډمن پنل جوړ کړی و اډمن ته که زه راسم نو دلته موږ سره د اډمن پنل دی نو اډمن پنل ته به داسې کوو چې دلته به دا ډیشبورډ ته به دغه ټولو برخو ته به یو آیکانونه اضافه کوو نو هغې لپاره به راسم فنټاوسم ډاټ کام ته تر هغو دا فنټاوسم ډاټ کام خلاص شي زه به وګورم چې آیا د انټرنیټ صورت څنګه ده وای فای ته نو ما انټرنیټ لږ څه ضعیف و ده خیر را به شي نو دې ته صبر کوو تر هغو دا فنټاوسم ویب سایټ موږ ته خلاص شي ښه نو موږ د ډیشبورډ لنډ معلومات کې به موږ ته راځي چې موږ څومره کاربندان لرو یعنې څومره خبریالان لرو په دې ویب سایټ کې څو خبر هم نشر کړي دي او څو دانې کټګوریانې لرو په دې ویب سایټ کې نو هغه په دې ډیشبورډ کې به دا راولو نو هغه لپاره نو دا برخه اخیسته یو خبر اضافه کولو لپاره به موږ فارم اخلو کټګوري اضافه کولو لپاره به کټګوري اخلو ترجماتو لپاره به موږ دا کوو څنګه د ویب سایټ نوم تغیر کوو نور ترجمات هم پکې کوو نو هغه داسې به کوو ښه تاسې ګورئ چې دلته موږ سره د فنټاوسم ویب سایټ خلاص سو رابسو د آیکن برخې ته تر هغو دغه د آیکنونو برخه هم موږ ته راسي نو دلته به زه ډیش بورډ لپاره به یو آیکن وګورو چې سته ده که نه دا به انټر کړو تر هغو د انټرنیټ لږ یاري وکړي نو تاسې ګورئ ډیشبورډ لپاره دا آیکنونه راوستل نو دا آیکنونه لپاره به داسې وکړو دې ته به ډیشبورډ نه راولو مینو لپاره به کوم آیکن وګورو که وي نو دی به سرچ وکړي همداسې یو آیکن به راولو لکه دلته ستاسې وینئ نو دا آیکن به هلته راولو یا دغه لپاره چې ولیکو سلسله سټارټ ښه زه خیر آیکنونه به تر هغو داسې انټرنیټ لږ هغه وسي بیا به سره جوړوو ښه ډیشبورډ کې به موږ داسې کوو چې دلته به موږ سره ولیکل شي لنډ معلومات نو را به سو دې ګورئ موږ اډمن صفحه کې کار ده نو انډکس ته به راسو دلته ډیشبورډ ده نو دلته به زه ولیکم یو H1 به واخلم او به لیکم لنډ معلومات مثلا نو دلته موږ لنډ معلومات ولیکل دا صفحه کې ریفرش کړم موږ ته به دلته لنډ معلومات راسي و دې نه به دلته داسې دیوونه اخلو چې چارکون دیو به اخلو څه دانې
نو هغې لپاره به داسې وکړو div به واخلم div ډاټ کانټینر او div کې به زه یوه دانه رو واخلم او رو کې به یو دانه درې دانې کالمونه واخلم div ډاټ کول md د دریو په اندازه څلورو په اندازه به واخلو چې درې دانې راسي کنټرول سی کنټرول وي او دې ته به زه نوم ورکم ډیشبورډ آیټم او دې ټول ته به همدغه کلاس ولګوم کنټرول سی کنټرول وي کنټرول وي ښه نو ما درې دانې ډیشبورډ آیټمونه واخیستل او په دې کې به زه دوه دانې دیو اخلم کنټرول سی کنټرول وي دوه دانې دیو به مې واخیستل دې ته کلاس ورکوم لیفټ او دې ته کلاس ورکوم رایټ نو دا دواړه به زه اوس کټ کړم اوس دا به ورک کړم بیا هغه یو دانه چې جوړ کړه هغه ته دا بله به همداسې جوړ نو دا به همداسې رب کړم دا رقم او دې کې به زه دانه څلور واخلم وبه لیکم ټول خبرونه او دې کې به ولیکم مثلا یو دانه دوه به واخلم لیکم مثلا شل نو که تاسې راسئ دا صفحه اوس ریفرش کړم نو دلته ټول خبرونه راغله دلته شل راغله خو دا به اوس دې ډیشبورډ آیټم ډسپلی به فلیکس کړو کنټرول سی رابسم کسټوم ډاټ سی ایس ایس ته سی ایس ایس کې و کسټوم ډاټ سی ایس ایس نو دې ټول به لاندې دلته ورته ولیکو دلته ډاټ ډیشبورډ آیټم او ډسپلی فلیکس او یو بیکګراوند کال باکس شادو یو باردر به ورکو 2 پکسله سولید او بلاک مثلا او به ګوري چې دا باردر اخلي که نه اخلي نو تر اوسه دا اپډیټ لیږي نو دا کروم لږ څه مشکل لري کسټوم ډاټ سی ایس ایس ته که راسمه دلته وګورم نو موږ سره د هغه اپډیټ نه ده راغلی نو که زه صفحه ریفرش کړم نو هغه به اوس راسي نو دا به بند کړم دا به بند کړم رابسم اوس لوکل هوسټ او نیوز ته او بیا اډمن ته نو تاسې ګورئ اوس دا اپډیټ راغی نو داسې به کوو چې دا ټول خبرونه ته به دې ته به هایټ ورکړو دې ډیشبورډ آیټم ته ډیشبورډ آیټم ته به زه ورکړم هایټ هایټ 200 پکسله نو صفحه ریفرش کړم نو د 200 پکسله بیخي ډېر ده 150 پې 150 پکسله نو ما کمپیوټر باندې بیخي ډېر بوج ده دا ویډیو ایډیټر هم هغه ده نو دا دغونه صحیح ده نو اوس به ورته وایم دا ډیشبورډ آیټم کې چې کوم لیفټ طرف ته دی کلاس هم ورکړی و لیفټ ډاټ لیفټ په دې کې چې کوم لیفټ دیو دا ګورې لیفټ دیو موږ اخیستی و هغه ته بیکګراوند کلر ورکه دا قوا ورکه نو تاسې به وګورئ چې دې بیکګراوند کلر اقوا واخیسته او دې ټول مارجن صفر که او د دې مکمل چې ده پډینګ صفر که پډینګ او مارجن دواړه صفر او justify content space between का
نو تاسې به وګورئ چې موږ سره دا داسې راغی او الاین آیټم سے سنټر تک نو ښه الاین آیټم سے سنټر تک دا مکمل مان سره راځي دا داسې کا ټیکسټ الاین سنټر تک نو د لیفټ بم د دې ته بم ورکم ټیکسټ الاین سنټر چې د ترغو دا خطونه دا خط باید منځ ته راغلی وای دلته موږ غواړو نو دا دلته راغی دا به داسې کوو دا ټول خبرونه به داسې دغه اورینټیشن دغه هغه باید تغییر کړو موډ به یې نو هغې لپاره به داسې وکړو دلته به ولیکو رایټینګ موډ رایټینګ موډ یې ورټیکلي آیلار نو دا ګورئ موږ سره دې شکل کې راغی او نو دې ته به داسې وکړو الاین آیټم به یې سنټر ته کړو نو دا موږ سره منځ ته نه راځي نو ټیکسټ الاین یې موږ سره سنټر ته ده نو هغې لپاره اوس وکړو ډاټ ډیشبورډ کې آیټم کې چې کوم لیفټ ده لیفټ کې چې کوم H4 ده هغه موږ په H4 کې اخیستی ده ټیکسټ الاین دی سنټر ته که نو ګورئ دا موږ سره دلته راغی نو دا باردر به اوس موږ ورکوو د ډیشبورډ آیټم ته چې موږ تور کوم باردر ورکړی دا باردر به اوس موږ ورک کړو نو ښه نو ورته وایم دا ډیشبورډ آیټم کې چې کوم رایټ ده اوس دا رایټ طرف ته به راسو رایټ طرف ته چې کوم ده دې ته به بیکګراونډ کلر ورکړو مثلا دا شی نو تاسې که وګورئ نو دا به موږ سره بیکګراونډ کلر واخلي نو بیکګراونډ کلر یې موږ سره واخیست دې ته به ویټ هم ورکړو ویټ به ورکړو 100% نو دا 100% دغه دې مکمله ساحه ونیوله څومره چې دې ځای نیولی هغه به دونه ونیسي دا به دونه ونیسي نو داسې به کوو چې دغه خط به منځ ته راولو ټیکسټ الاین یې سنټر ته که نو دا باید منځ ته راغلی وای نو داسې به ورته وایو دا ډیشبورډ آیټم کې چې کوم رایټ ده رایټ کې چې کوم H4 ده H4 هم اخیستی که H3 نو تاسې وګورئ چې موږ H2 اخیستی را به څه ورته وایم چې کوم H2 ده دې ټیکسټ الاین یې سنټر ته که نو دا به موږ سره منځ ته راسي نو دا موږ سره منځ ته راغله خو دا منځ به موږ دغه به دلته دې ته منځ ته راولو نو هغه لپاره به داسې وکړو دې ته به ولګو الاین آیټم یې سنټر نو دا موږ سره رانغی که ورته وایم ډسپلی فلیکس که او الاین آیټم یې سنټر ته که نو اوس به موږ سره منځ ته راسي او جسټیفای کانټینټ یې هم چېرته که سنټر ته که او دا اوس په درد خوري نو تاسې وګورئ چې دا موږ سره دونه راغله نو دا به اوس موږ H2 کې اخیستی ده نو H2 بیخي کم ده H1 به یې کړو نو دا به اوس موږ سره لږ څه غټ راسي ښه نو دا موږ سره دغونه راغله اوس به دې نه ډیشبورډ آیټم نه به یو کاپي واخلو کنټرول C کنټرول V کنټرول V دلته ټول خبرونه دي دلته به ولیکم ټول خبریالان مثلا او دلته ټول خبرونه دي دا به ټولې
کټګوریانې. نو تاسې ګورئ موږ سره دغونه راغله. نو داسې به وکړو دې ته به رابسم کاسټوم ډاټ سی اس ایس ته دا ډیشبورډ آیټم ته عمومي ته به دې ته به مارجن ما 0 نیولی ورته وایم کاته او پورته 12 پکسله 10 پکسله واخلي او چپ و راست 15 پکسله واخلي. نو تاسې که وګورئ موږ سره به دا اوس دا شکل کې راسي. خو دا کته اورفلو یې وکړله. نو اورفلو یې وکړله دا به داسې وکړو دا به ټوله اندازه 3 کړو. 4 کې مارجن کې ورکړو دا موږ سره کېږي. نو دا موږ سره په دې شکل کې راغله. دا 3 بیخي کم ده موږ به خپله هایټ ورته ویټ ورته ولګوو. نو ډیشبورډ آیټم ته به ویټ ورکړمه 100 پکسله مثلا وبه ګورو چې دا اخلي که نه اخلي. 200 پکسله بیخي کم ده. 400 پکسله 400 پکسله ډېر ده. 350 پکسله. نو 350 پکسله کې بیخي موږ سره ښه راغلی ده. نو دا رنګ به نه ده دا رنګ به دلته نه ورته لګوو. دا اوس داسې کوو دا رنګونه به موږ د بوتسټرپ له لارې ورته ولګوو. بوتسټرپ له لارې باید داسې ورته ولګوو چې دې ډیشبورډ بي جي نه ده بي جي وارننګ کا. نو د دې بي جي به وارننګ سي د دې بي جي انفو کا. نو د دې بي جي به انفو سي او د دې بي جي سکسس کا. نو دې بي جي به موږ سره سکسس رنګ واخلي او سکسس که نه ښکاري پرایمري. نو دا موږ سره په دې شکل کې چې سو راغی. نو دغه بکګراوند نه ده دا بکګراوند که زه دلته راسم هیډر کې موږ ورکړی ده. هیډر کې موږ چېرته ورکړی دلته بکګراوند بي جي مې پرایمري ورکړی. که زه راسم دا بي جي انفو کړم موږ سره څنګه ښکاري. موږ سره به دا موږ سره په دې رقم کې ښکاري. نو دا موږ سره دې رنګ کې ښکاري. نو دا بي جي انفو به زه لرې کړم ډیشبورډ به ورکړم. ډیش دا مثلا سایډ بار مې ورکړه دې ته مکمل دې ته ما سایډ بار نوم ورکړه دقه ته. رابسم کاسټوم ډاټ سی اس ایس ته له دې ډیشبورډ آیټم نه مخکې دلته به نقطه واچوم بکګراوند کلر. کم بکګراوند کلر دا بکګراوند کلر واخله. تاسې وګورئ دا موږ سره دې شکل کې راغی. ښه رابسو فنټ هاوسم ته. فنټ هاوسم کې موږ سره کوم آیکن یو خو به اډ لپاره اډ لپاره به کوم آیکن راولي. وینډوز مثلا وینډو مې ولیکله نو موږ به دا دغه آیکن به راواخلو. نو
دې ته به صبر وکړو ستر غوغه کوډ یې راسي. نو دا کوډ به یې کاپي کړم رابسم index ډاټ پی ایچ پي ته دغه هیډر ته هیډر کې دی هغه موږ سره. نو لنډ معلومات څنګه به دلته نه ده دلته به د آیکان پیسټ کړو. نو تاسې به وګورئ زموږ سره به دلته آیکان چې سي اضافه سي. نو دې آیکان راغی بل موږ سره دې ته به لږ ام ایکس 2 ورکړو مارجن مې ورکړله. نو ګورئ دا موږ سره داسې راغی ده. بل خبر اضافه کول دي. نو اډ نو اډ لپاره به کوم آیکان راسي پلس به ولیکو پلس پلس لپاره به کوم آیکان راولي دا پلس آیکان دغه به راواخلو. نو خبر اضافه کول دلته به پیسټ کړو دې ته به ام ایکس 2 ورکړو. نو تاسې به وګورئ چې دلته موږ سره دا پلس راغی. بل موږ سره د کټګوري ده کټګوري نو کټګوري لپاره دا آیکن به راواخلو دلته به یې پیسټ کړو دلته دغه پیسټ کړو. نو دا آیکن هم راغی دې ته به هم ام ایکس 2 ورکړو. بل موږ سره د تنظیماتو لپاره آیکن ده سیټینګ سیټینګ مې ولیکه دا به داسې کړو. نو سیټینګ لپاره به دا آیکن راواخلو دا به کاپي کړو او دلته به یې پیسټ کړو. او بل موږ سره د لاګ آوټ نو لاګ آوټ لپاره دا آیکن ده دا به راواخلو دلته ګوره دلته کلیک کوم بیا دا بټنوم دلته به راسي. نو تاسې وګورئ دا موږ سره راغی. نو دې ته به هم ام ایکس 2 ولګوو 2 او دې ته به ام ایکس 2 ولګوو. دا موږ سره داسې راغی. نو دا ګورئ زه داسې کومه چې دا باید مکمله صفحه دلته ونیسي. نو اول به دا ویډیو وګورو چې ویډیو ډېره رانشي. نو دا کټګوري اضافه کول به یې لرې کړم اوس کټګوریانې به یې ولیکم. دا موږ سره دا برخه راغله. نو موږ ویب سایټ دونه اډمن پانل هم دونه ډیزاین که اوس به داسې کوو خبر اضافه کول باندې به کار کوو. خبر اضافه کول باندې هغسې کلیک شي باید خبر راسي. ښه یو بله برخه به هم دلته اضافه کوو آل لپاره به هم کوم آیکن ښیي خو ښه ترښه
نو آل لپاره به داسې وکړو دغه نښه دغه ایکان به راواخلو دغه نو داسې به وکړو کنټرول دغه خبرونه کاته کنټرول سی کنټرول وي دې نه به یو بل هغه مې واخیست کاپي هلته خبرونه دي دلته به ولیکم خپاره شوي ټول خبرونه او دا ایکان به یې زه ډیلیټ کړم دا کوم ایکان څه ده دا به دلته پیسټ کړم دا ایکان کاپي به یې کړم بیا دلته به یې پیسټ کړم نو تاسې به وګورئ چې دلته موږ سره ټول خبرونه په هغه یوه برخه راغلل او دې ته به ام ایکس ام ایکس 2 ولګو نو دا برخه موږ سره تمامه شوله ټول ډیشبورډ او ډیزاین کې دی کې نو سبا ته به خبر اضافه کول وایو څنګه ویب سایټ کې خبر اضافه کړو